امام ابن کثیر رحمه الله وایي کوم څوک چې ډیر استغفار وایي او دا استغفار د خپل ځان ورد او وظیفه ګرځولې وي، همیشه یې په خوله باندې استغفار جاري وي، استغفر الله العظیم، نو الله رب العالمین به په دریو شیانو باندې دا خپل بنده ونازوي. یو دا چې رزق او روزي به یې ورته اسانه کړي، دته چې کوم رزق او روزي راځي هغه به په اسانۍ ورته راځي، ډېر به نه ورباندې ستړی کېږي. او دویم دا چې الله رب العالمین به د دنیا کارونه او مشکلات ستړیاوې ورته اسانه کړي. او دریم دا چې الله رب العالمین به د ده حیثیت، د ده مقام، د ده مرتبه، د ده قوت دا به وساتي، د حیثیت او د ده مرتبه به نه خرابېږي. دا درې غټ صفتونه دي چې یوازې په استغفار ویلو باندې انسان ته حاصلیږي.